بسم الله الرحمن الرحیم. نن سټایلز وایو. سټایلز څه ته وایي؟ ګورئ ورونو، تاسو به ځینې مونوګرافونه لیکئ، کتابونه به لیکئ، مقالې به لیکئ، داسې نور ډېر څیزونه. خو یاد ساتئ کله چې یو کار کوئ که نه، ابتدا نه هغه څه اصول چې دي هغه چې مراعات کړئ، وروسته بیا ستاسو لپاره ډېر سهولتونه دي. او کله چې اصول ټول وروسته پرېږدئ، اوس ساده همداسې لیکل وکئ، نو بیا په دې پوه شه چې جوړ به یې کړې، سبا به یې پرنټ ته تیار کړې، خو په ډېر مشکلات. نو د هغې د جملې څخه یو سټایلز دی چې دا به تاسو خامخا په عنوانونو کې څنګه کوئ؟ مراعات کوئ. مثلا دغه لیکل زما دي، دغه لیکل د دې عنوان دی ما سره انګلیش نوټ. صحیح شو؟ دا عنوان شو. اوس که زه دا انګلیش نوټ داسې واخلم، بل عنوان شروع کړم چې بل عنوان مثلا په نوې صفحه کې ما سره دی څه ورډ 2014 به نور لیکو. صحیح دی؟ 2014 چې مثلا دا زما عنوانونه دي او دا پکې هغه موضوع بحث شو. په ورډ 2014 کې دلته یو بل عنوان زه لرم د هوم په نام. صحیح شو؟ هوم کې دننه یو عنوان لرم چې هغې ته ویلی شي مثلا دې نه وروسته ما سره یو بل عنوان دی د ویو په نامه. په کوم په چیز کې دی؟ دا په ورډ کې دی. ښه، موضوع بیخي بدله شوه. بل عنوان زما دی اکسل. صحیح شو؟ او دا هم د اکسل مربوطه نوټ. تاسو اوس ووایئ چې استاد تا ته وایي چې ته به ټول عنوانونه سر عنوانونه چې هیډینګ نمبر 1 کې وي، اول لیول کې چې کوم عنوانونه وي درته وایي چې دا په آبي رنګ کې او تا سره دي 200 عنوانونه، بیا به ته څنګه کوې؟ سلیکټ کړه. صحیح شو؟ راشه دلته کلر، بلو کلر انتخاب کړه. دا د بلو مثلا یا دغه بلو. بیا بل ته ورشه، بیا بل ته ورشه. څومره سخت دی؟ سخت دی که اسانه؟ دا خو ګورې پرې 4 عنوانه دي، اسانه ده. چې تا سره 200 عنوانه وي تا ته پته لګي. نو ورونو یاد ساتئ همیش لپاره کله د چې عنوان ولیکه فورا همغه وخت کې دې ته لیول ورکړه. نو دلته موږ د لیول په ځای لرو هیډینګ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تر 9 پورې شته. خو دلته اوس 2 ښکاري، 2 د چې استعمال کړه هغه بلې په خپله راشي. نو زه ورته یم دا اوس هیډینګ نمبر 1 کې واخلم لطفونه کټو کې. ولې لطفونه؟ ګورئ څومره ښایسته جوړ شو، سایز یې ډېر شو، غټ شو سایز. ورډ 2014 نوټ دا په کوم هغه کې هیډینګ کې واخلم 1 کې کټو کې. د انګلیش نوټ او د ورډ 2014 نوټ سره رابطه ده. آیا د انګلیش نوټ په منځ کې ورډ 2014 نوټ کتل کېږي؟ که انګلیش نوټ لومړی ونه لولو نو 2014 نوټ د آفس دا نه شو لوستلی. ګورئ ټو عنوان به هغه وخت کې اخلي چې موضوع کې دننه بله موضوع شروع شي، لیول 2 ته راشي. اوس خو داسې دی لکه ستا د نیکه نوم احمد ده په لیول 1 کې راغی، اوس د بهار د نیکه نوم خان ده یا محمود ده، دا اوس لیول 2 کې ته ولې راولې؟ هغه خپله ځان ته نیکه دی که نه؟ او د مصطلح پلان. نو دا په لیول دواړه په لیول 1 کې یعنې کورنۍ چې بدله شو، موضوع چې بدله شو، لیول هغه پورته لیول په دې موضوع باندې تاثیر نه شي ورځولی. نو دلته به ته کوم لیول واخلې؟ یا هیډینګ نمبر 1 به واخلې. اوس ګورئ په هیډینګ نمبر 1 کې موږ دلته په ورډ 2014 نوټ کې موږ مطالعه کوو څه شی؟ هوم. ګورئ هوم په څه کې دی؟ په ورډ 2014 کې دی. اوس دې ته به کوم هیډینګ ورکړو؟ هیډینګ نمبر. پوه شوې؟ تکیه مه کوه خالد، پوه شوې؟ ښه اوس تا ته استاد بله خبره وکړه چې د انګلیش نوټ تا ولې په دې فنډ کې لیکلی دی؟ د دې فنډ بدل کا او د دې سایز چې چېرته لومړی عنوان دی هغې ته سایز 18 ورکړه او تا 14 انتخاب کړی، او چېرته چې لومړی عنوان دی هغه به ته بولډ کوې، ایټالیکۍ به انډرلاین به هم ورکوې. نو دا به ته څنګه کوې؟ اسانه خبره ده. ته به بیا راشې هیډینګ نمبر 1 ته، موډیفای ته به راشې. په موډیفای کې به ورته ووایې چې داسې کار وکړه ما سره چې دا هیډینګ نمبر 1 چېرته و هغه په سنټر کې راوله یو، او د دې سایز راته واخله څنګه که 18 یې که، او د دې دغه سټایل زما دا یو استاد هغه کړی غوښتنه کړې چې دا سټایل ورکړه، دا به بولډ کوې راته، دا به ایټالیکۍ، دا به انډرلاین کوې. همدارنګه دغه معلومات چې دي دا څنګه تغییرات مې وکړه دا په کوم یو اپلای کوې؟ په لاتین باندې که آل باندې؟ زه ورته دا په آل باندې څنګه که اپلای کړه راته. صحیح شو؟ دا سټایل 14 بولډ ایټالیک کلر مثلا استاد ویلې. او دا ده چې په هیډینګ نمبر 1 کې ما عنوان واخیست هغه د اتومات سنټر ته راشي، نو دا دلته سنټر به انتخاب کړي. صحیح شو؟ نور په دې کې څه نشته، دلته هم سنټر واخله، دې ځای کې هم سنټر واخله، سپیس ورکړئ، انډینټ ورکړئ، مخکې وروسته کوئ، دا هر څه ته کولی شي. نو دا اوکې که. نو وګورئ ورورو انګلیش نوټ سنټر کې
بولډ ایټالیک انډرلاین. صحیح شو. ورډ 2014 سنټر هغه ټول خصوصیات یې اپلای شو. یوازې ګوري د دې ګټه دا نه ده د خالد خبره چې دلته دا بول سبا ته فهرست جوړی، فهرست چې دا د زده نه وي هیډینګ کې د نه مراد کړي یا به مراد کوي وروسته، او یا به هلته ګوري چې دغه عنوان په دې صفحه کې دلته به لیکي ورسره لکه په قلم یې چې جوړ هیډینګ چې وانخلې نو دی نه پېژني چې دا څه شی دی. صحیح شو. نو دا موږ سره هیډینګ اوس ګوري زه تاسو څومره اسانه طریقه تاسو ته ښیم. زه دلته ورته وایم چې هیډینګ نمبر 2 باندې چې کوم عنوانونه دي ما سره ګوري ما سلیکشن نه دی اخیستی، اخیستی مې دی نه مې دی اخیستی. نو زه ورته موډیفای ته ورشه. هیډینګ نمبر 2 کې چې کوم عنوان ده هغه باید په سنټر کې وي، هغې سایز باید څونه اوسي 14 اوسي، د هغې کلر باید ما سره څه وي مثلا ژیړ رنګ کې دې وي، همدارنګه بل ورته څه ووایم فنډ د مثلا دا اوسي او بس خلاص. اوس وګورئ په دې ځای کې ما ته وایي چې only in this document دغه فارمیټ چې تا چینج کړه دغه په هیډینګ 1 به یوازې 1 او 2 به په دې ډاکومنټ کې په زیړ او سور رنګ سره وي. اوس هیډینګ نمبر 2 ته چې ما دلته زیړ کلر او 14 فونټ انتخاب کړو دا بل ډاکومنټ راواخلم په هغې کې به ګورې بیا مغه نارمل عادي خبره وي، ځکه دلته ما سره انتخاب دی only in this document. او که زما همیش لپاره هیډینګ 1 هیډینګ 2 په دغسې خصوصیاتو په کار وي چې سنټر کې دی وي او فنډ د دا وي، سایز د دا وي او بولډ دی وي او همداسې نور ډېر خصوصیات او رنګ داسې زیړ رنګ دی وي، نو ورونو تاسو به بیا نیو ډاکومنټ بیس آن دیس ټمپلیټ واخلئ. یعنې نوی ډاکومنټ چې زه شروع کوم هغه به بیس یعنې تهداب به د کوم ځای نه وي د دې ځای نه به وي او اټومیټیکلی اپډیټ یعنې دغه معلومات به ټول په خپله څنګه شي اپډیټ شي. اوس تاسو هغه په یو ډاکومنټ کې اخلئ که په ټولو کې. اوس چې څون پراکټیس دی زه نه غواړم چې نور ډاکومنټونه هغه کوم ګډوډ کوم، نو ورته یم only in this document. فارمیټس کې ته دا هم کولی شي ته ورته چې نه ما ته څه کار وکړه ټیپس راته واخله، څومره ټیپس تاسو ویلی او دا سیټینګ د ټیپس کولی شي دغه موضوعات چې فارمیټ کې دي دا ټولو کې ته تغیرات راوستلی شي. دا اوکې که څه فرق راغی کوم ځای کې فرق راغی. صحیح شو. هیډینګ نمبر 2 کې څنګه وشو چینج پوه شئ. نو دا موږ سره هیډینګ. اوس به تاسو وایئ چې دا ښه دا هیډینګ کې موږ سره دلته نور سټایلونه هم دي، نارمل دی، نو سپیس دی، هیډینګ 2 خو دا صحیح شو، 304 دا صحیح شو، ټایټل دی. ګوري عمومي عنوان دغه ټولو ته زه ورکوم، دغه ټولو ته کوم عنوان ورکوم مناسب عنوان به صحیح. اوس عمومي عنوان دا خو په هیډینګ نمبر 1 کې نشم اخیستلی، نوټس همداسې دی که نه، دا اوس هیډینګ نمبر 1 کې اخیستلی شم. د دې لپاره موږ خپله هغه لرو هیډینګ لرو، هغې ته ویلی شي څه هغې ته ویلی شي ټایټل. څه ټایټل دغه دی ټایټل واخله نو دا دی ټایټل سټایل. بله خبر موږ سره دلته دا ده ښه چې دا نارمل څه ته وایي غواړې دا ټول ټکس د نارمل کې ټول کنټرول ای سره سلیکټ کړه. صحیح شو. هیډینګ یې مې نوم یې ختمی نارمل انتخاب کړه دا دی نارمل. صحیح شو. دې ته نارمل ټکس وایي. کنټرول زیډ سره بیرته لرې کوم. زه ورته یم نه به داسې کار وکړه بعضې وخت کې دا شاګردان ګورې نقل کوي که نه دغه ځان لپاره په کمپیوټر باندې نقل لیکي غواړي چې هېڅ دغه منځ کې سپیس نه وي او چې داسې دومره ورقه کې ډېر شی ځای کړي که نه مایکرو نو ګورې نو نو د دې لپاره به څنګه کوې ګورې اوس دلته دا دومره سپیس دې ځای کې خو یو لین ځایږي دلته بل لین ځایږي نو دې ایکسټرا سپیس ته څه اړتیا ده ته خو تعویض جوړوې نو ته به څنګه کوې ته به دلته راشي نو سپیس باندې به کلیک کړي وګورې دا لیکل څومره یو بل ته راوړاندې شو د لاینونو ترمنځ سپیس بالکل ختم شو. نو دا طریقه تاسو اجرا کړئ. ګورئ دا خو منفي خبره وه نه کله کله داسې کېږي چې مثلا تاسو سره یو ورقه ده پرنټر کې نورې ورقه در سره پاتې نه دي ضرور دا ده چې دا ورقه باید پرنټ شي او بله ورقه نه لري او موضوعات دا موضوع چې دی دا په 2 ورقو کې ده یا 1.5 ورقه کې ده فورا نو سپیس واخله هغه 2 ورقې په 1 ورقه کې څه کېږي ضرورت مطابق تاسو د استعمالولی شي. یا اخبارونو کې مو که لیدلي وي هلته ګورې نو سپیس وي اخبار کې سپیس نه لري نو چېرته مو اخبار لیکو ډیزاین کوم نو بیا به نو سپیس څنګه کوي دې نه اخوا ته په نو سپیس نه موږ بل چې دی هغه لرو سب ټایټل لرو سب امپاسایز دی امپاسایز دی دا نو د باډي ټکس لپاره سټایلونه دي. تاسو دا سټایل دغه باډي لپاره اخیستلی شي مثلا باډي ټکس سټایل یې ورکوئ دا واخله داسې ټکس اخلئ داسې اخلئ دا ټول نو د باډي ټکس یعنې عنوان نه لاندې چې کوم لیکل که نه ته هغې ته دا څنګه کولی شي استعمالولی شي. غواړې دا لیکل دا مایکرو د ښه روښانه وي نو دلته سټرانګ واخله نو په دغه طریقه تاسو نور دا استعمالولی. هیډینګس مو وپېژنده هیډینګس نه اخوا ته موږ دلته لرو فایند فایند به څه ته ویلی شي څوک وایي آفرین جستجو پلټنه پیدا کول دې ته فایند ویلی شي. اوس مثلا ما یو لغات ورک دی زه ګورم چې دلته آیا ما سره نیو په نامه لغات شته دی که نه شته نو ما ته دا ځای سلیکټ کړي چې وروره تا سره یو ځای نه ښه پرېمانه دي
نیو 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 چیرته چې نیو لغات راغلی هغه ټول ما سره څنګه شي هایلایټ شي. ښه بل لغات مثلا زه ګورم مایک لغات، مایک څه ته وایي نو دې ته فاین ویلی سي. دویم دغه کوم ځای کې مایک د دې ځای کې بل شته دې باندې مخکې وروسته ځي دا دی بل دا دی بل دا دی دا ځای کې دی دا ځای کې دې نه ښکته لاړ شه دې نه پورته لاړ شه په دې طریقه ته کولی شي. هر څه خو پښتو کې شرط څه دی پښتو کې به پښتو لیکي داسې نه احمد دې په پښتو کې لیکلي په انګلیش کې پلوي نو دا خو نه کېږي که نه ژبه به چینج کې بس کړه. بله خبره ښه دا خو وشو اوس د دې ګټه مونږ ته څه ده ګورې ورونو که چېرته ته راشې فایند ته کنټرول اف د دې شارټ کټ دی او دلته مایک انتخاب کې او په دې ځای کې ورته ووایه چې مثلا مایک چېرته چې مایک دی بولډ لیکه راته دې ځای کې به ورته ووایم چې داسې کار وکړه اډوانس فایند ته ورشه اډوانس فایند صحیح شو اډوانس فایند چې ورغلی فایند ان کې مین ډاکومنټ واخله مین ډاکومنټ اوس چې چېرته مایک ګورې هغه څنګه شو هغه سلیکټ شو وګورئ تاسو ټول مایکونه څنګه شول سلیکټ شو. اوس زه غواړم چېرته چې مایک دی د هغه باید بولډ شي دا دی بولډ دی ښه مخکې نه دا لیکل ټول بولډ دي اوس زه بس داسې کار وکړو رنګ یې چینج اسانه خبر سور رنګ کې راته مایک راکړه اوس تاسو وګورئ ورونو نو دلته چې تاسو هر چېرته مایک وګورئ هغه به کوم رنګ کې سور رنګ کې څومره اسانه. اوس استاد تاته وایي چې ګوره چېرته چې د افغانستان نوم په پاراګراف کې په مونوګراف کې در راغلی د افغانستان هغه به ته بولډ کوې یا درته وایي رنګ به بدلې یا مثلا چېرته چې د لغمان پوهنتون نوم راغلی دی په مونوګراف کې یا په هر څه کې یو موضوع درته یو لغات درته ښیي چې دا به خامخا څنګه کوې په نښه کوې نو ته څنګه کولی شي نو ته د فایند په مرسته کولی شي په یو سیکنډ کې څومره لغاتونه وي یو لغات چې هر څومره ځای تکرار راغلی وي د خصوصیات څنګه کې بدل ګورې فایند خو ساده فایند دی فایند سره دا ځای راځي فقط ته پلټنه کولی شي بس خلاص که تاسو غواړئ چې فایند څو کوي نور موضوعات د فایند نه خبر شي نو تاسو به اډوانس فایند ته راځئ او په 2009 کې چې دی ضرورت نشته فایند باندې کلیک وکړه په خپله راځي نور څه ضرورت نشته ډایرکټ فایند باندې کلیک وکړئ نو دا ځای راخلاص شي. اوس ورونو زه ورته یم بس داسې کار وکړه فایند کې چې ته ماته میک یا یو لغات ورته یم چې ته ماته ټو پیدا کړه ټي دا لغات ته ماته پیدا کړه. اوس ګورئ فایند ان کې مین ډاکومنټ زه اخلم اوس تاسو ماته وایي دا ټو دی نه دی که دا ټو دی دا ټو دی سټاپ کې ټي او راغلی دی انتخاب کړی زما خو داسې نه دی په کار زما خو ټي او ټو په کار اوس دې سره څه په کول په کار دي نو دا خو که د لغات په منځ کې هم ټي او یو ځای راغلی او راته یې راکړه که اخر کې مو که منځ کې هر چېرته چې اوس د دې علاج دا دی چې ته به ورته ووایې چې نه مچ پریفکس به واخلې چې ټو د جملې په سر کې و هغه راته راکړه صحیح شو یا دې نه تېر سئ ورته ووایې چې فاین هول ورډ اونلی ټو راته راکړه هغه ټو چې یوازې و هسې نه چې د کلمې په منځ کې ټي او راغلی هغه راته مه راکوه یوازې چې ټي او هغه راته راکړه نو فاین هول ورډ اونلی ته ټک مار ولګو او دا اوکې کا دا اوکې کا یا ورته وایې فاین ان مین ډاکومنټ نو تاسو وګورئ چېرته چې ټو دی که نه چېرته چې ټو دی هغه به ټول څنګه شوي سلیکټ شوی وي ټو یوازې ځان ته کلمه ده که نه ده صحیح شو دا ټو ګوره دا ټو دا ټو دا ټو اوس زه تاسو ته په بټنس کې دا ټي او وینئ دا سلیکټ شوی دی نه دی سلیکټ شوی نو تاسو په دغه طریقه کولی شئ چې ورته ووایئ چې نه هغه لغتون هغه چې ځان ته وي ځان ته ټي او چې چېرته ځان ته و هغه راته څنګه کړه سلیکټ کړه نو دې ته څنګه وایي فاین هول ورډ اونلی ویلی شي. اوس مثلا یو لغات زه لرمه د څه شي په نامه د لوک په نامه لوک څه ته وایي خو ما سره دغه د لوک کلمه چې ده یو ځای کې مې لیکلې ده دا څنګه ده دا په غټو تورو ده زه ورته یم لوک راته پیدا که فاین که راته څنګه که اډوانس فاین ته ورشه لوک پیدا که نو دلته ورته ولیکل لوک صحیح شو نو فاین ان کې مین ډاکومنټ واخله نو وګورئ ورونو چېرته چې لوک دی تا سره سلیکټ کړي دا لوک واخله په کوچنۍ تورو دی دا په غټو تورو دی دې نه لاندې که تاسو راشئ وګورئ چېرته چې لوک وي هغه به یې څنګه کړي سلیکټ خو زما خو داسې نه دی په کار زما هغه په کار دی چې په لویو تورو باندې وي نو ته دلته مچ کیس یعنې دغه لوی او کوچني توري په نظر کې ونیسه د مچ کیس معنا دا ده دا چې کله په نظر کې ونیوه نو ته ماته راکړه لوک LOO کې په غټو تورې ولیکه فاین نیکس که ماته وایي دا دی که نه زه ورته بل راته وګوره فاین نیکس ماته بل نشته بل نشته صحیح شو او دا خو پخوا نه سلیکټ و دا دی یو د دې لپاره چې کیس په نظر کې ونیسي غټو واړه توري دویم د دې لپاره چې د کلمه په نظر کې ونیسي چې کله یو مثلا ټي او یو کلمه وه نه ټي او د یو کلمې په منځ کې لکه علي لټی علي په مثلا څه کې راځي خالد